افغان طالبانو د پاکستان د پوځ یو کپتان وژلی، 2 پوځیان یې ژوبل کړي او په کابل کې د هغه سفیر احضار کړی. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. پاکستانی چارواکي وایي ډیورنډ کرښې ته نږدې د پاړه ځلې کورمه کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ جګړه کې د پوځ یو کپتان وژل شوی او 2 نور پوځیان ژوبل شوي دي. د کورمې ځلې پولیسو افسر ډي پي او مظهر جهان ډیوي ته دغه خبر د تایید ترڅنګ ویلي چې جګړه لا روانه ده. افغان طالبانو کرښې ته څیرمه د پاکستان په پوځي ځایونو باندې دا بریدونه وروسته له هغه پیل کړل چې د پاکستان پوځ د افغانستان په پکتیا ولایت کې بمباري وکړه او ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت سرپرست هم احضار کړی او هغه ته یې احتجاج لیک سپارلی.